أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله مولانا العظيم. دا درس مونږ بیګا شروع کړو او تاسو ته ما ویلو چې په دې کې الله رب العالمین د خپل والدینو سره د خیر ښېګړې او د ښه ژوند تېرولو باره کې مفصل او تفصیل سره بیان کړی دی او ما تاسو ته دا خبره بیګا کړې وه چې د قرآن شریف زمونږ او ستاسو د هدایت دپاره الله را لېږلی دی نو د قرآن شریف بعضې مضامینو ته چې سړی سوچ او فکر وکړي نو هغې سوچ او فکر سره هم د ده په دې ذهن کې یو د خبرې اهمیت او مقام کینی. تاسو ته ما ویلو چې الله د خپل وحدانیت او د خپل یووالي او د خپل عبادت کم ځای کې بیان کړی دی نو په اکثرو ځایونو کې ورسره جفت د والدینو کړی دی. د دې خبرې دا مقصد دی چې په عباداتو کې او په بندګۍ کې به د الله عبادت کې دا لوی مقام دی دا الله په نزد باندې او د دنیا کې خلک اوسي نو دا گاونډي خپل حق دی د رشتہ دارانو خپل حق دی د رور خپل حق دی د خور خپل حق دی وغیرہ وغیرہ خو په دغه ټولو حقوق کې د ټولو نه اعظم او لوی حق هغه د انسان ته د مور او د پلار دی. د مور او د پلار سره به د خیر او د کرم معامله کې نو ما تاسو ته ووي چې الله رب العالمین دل سره تفصیل سره بیان کړی دی. زه اکثر دا زمونږ ډېر لوی عالم دی نو د هغه دا خبره کوم زمونږ د دې ملک یو عظیم عالم د ملک نه بلکې د عالم اسلام یو عظیم عالم او یو عظیم فقیه او یو عظیم محدث مولانا تقی عثمانی صاحب ایو ناشنا خبره کوي هغه او دا خبره خیر د قرآن سره موافق هم ده چې ګوره مونځ زمونږ او ستاسو دپاره څومره اهمیت لري او اهمیت یې پکار هم دی اهمیت یې پکار هم دی. مونځ ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه لري او قرآن شریف کې څومره په تاکیداتو سره د دې هغه بیان راغلی دی. دو او یا کرته صراحتا دا بیان راغلی چې مونځ به کوې په قرآن کې په مختلفو ځایونو او زمونږ د علما وایي چې 400 اشارتا راغلی دی نو لوی مقام لري. خو ګورې د مونځ طریقه الله موږ ته په قرآن کې نه ده ښودې چې دا ته کوم مونځ ستا د ماسخوتن وکړو یا د سار 2 رکعته به کې یا د ماسپښین کې یا د مازدیګر کې یا د ماښام کې بیا په کومه طریقې کې دا په قرآن کې نشته بس صرف حکم د مانځه دی بیا ټول بیا په احادیثو کې د هغې بیان دی هغه هم د قرآن یو قسم داسې روژه داسې حج داسې زکات دا ټول مسائل موږ ته الله اشارتاً حکم کړی خو تفصیل یې څه کې دی احادیثو او د کله چې د مور او د پلار سره معامله راغله نو نن ته د درس ختمومه نو دومره تفصیل سره بیان کړی چې په کومه طریقه به کې او څنګه به کې او په کومه طریقه به دوی سره ژوند تېری پوره تفصیل الله بیان کړی. دا د دې دپاره الله خو ډېر حکیم ذات دی که نه وایي داسې وي او شیخ پوڼي به داسې وي چې مونځونه به ډېر ښه کوي. داسې د شیخ حسن جان صاحب رحمهم الله خبره کوم پټکې به یې ډېر ښه والي خو مور او پلار به ترې خفه وي ګوره مور او پلار به پرې ناراضه به وي نو په دې پټکي او په دې شیخې باندې د ګورې کار نه کېږي دا راته وایم پوره به د احکاماتو خیال ساتي. نو پوره دلته الله رب العالمین تفصیل سره بیان کړی چې زما د اطاعت نه پس زما د بندګۍ نه پس به د مور او د پلار سره احسان کې او بیګا پکې موږ تفصیل سره خبرې کړې دي اوس تفصیل هم نه دی پکار بس خو دومره به قدر ته ووایم چې دلته زمونږ یو باچا ناست دی څه ناست دی کوم ځای کې دلته ناست دی که نه څه دی
زړه دی که نه دا باچا دی ګورې دا عجیبه فیصلې وي دا تاسو یو خبره کومه خیر چې د چا هغه وفات دی هغه وفات دی زمونږ هغه وفات دی خو داسې یو خبره کومه او دا به ته ما سره اوس هم منې چې د دې مور او پلار دی خدمت وکړه او دوی مطمئن خدمت دی وکړه چې ته پرې مطمئن یې نو چې دوی د دنیا نه لاړ شي که نه د هغې وخت کې به د هغوی په هغې جدایۍ به ته جاړې ډېر به خفې خو منیجر صاحب د مرګه پورې به مطمئن یې د مرګه پورې به مطمئن دی دا یاد ساته او چې دوی دې خفه کړل که نه نو هغې وخت کې به خوشحاله چې هغه د غم نه خلاص شو خو زما دې د خدای په ذات باندې قسم د مرګه پورې به خفه وي بې اطمینانه وي دې زړه کې هغه اطمینان بنوي دا یو خبره ځان سره نن یوسئ دا به راته بیا پته ولګي نو د والدینو خدمت دا انسان تو تمام زندگی په دې باندې مطمئن وي او ما تاسو ته بېګا ویلو چې انسان په ډېر لوی مقام ته او ډېر لوی مرتبې ته په انسان رسی او دا مې یاد ساته ګورې تیمور هسې نه چې ته وایې چې یاره بس موږ خیال ساتو او دغه کوو سلام ورته کوو او دغه ورته کوو د هغې حق نشي ادا کولی ګورې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ وی او دا په تفسیر ابن کثیر کې دا حدیث موجود دی یو سړی وی بیت الله ته د یمن نمور په اوږو باندې راوسته د یمن نه 600 کیلومتر څومره دی منیجر صاحب 2200 کیلومتر دی دا پکې وخت تیر کړی منیجر وسره بارډر سره 2200 کیلومتر د مکه مکرمه نه دی 2200 کیلومتر د امور په سره راوسته اوږه راوسته بیا په تمام حج وکړه حج تیمور جانه ګران کار دی خدای دې بوت لګ امین وایا مونږ دې الله ټول بوت لګي حج ګران عبادت دی ټول حج په اوږه وکړه د یمن نه په اوږه راوسته ټول حج په اوږه وکړه او د رسول الله مبارک سره ملو شو رسول الله دا چې موږ ډېر خوشاله وي او هغه تابعدار بچیو دا تابعدار دی یار د یمن نه نو بیا رسول الله مبارک ته وی اې د الله رسول وی د مور مې د یمن نه حج نه په حج مې په وګو ما د مور حق ادا کړ نو رسول الله مبارک ته د په تفسیر ابن کثیر کې دی یاتونه لاندې بیا وګوره وی فصل کې دی یو حق هم نه دی ادا کړ فصل حق کې دی یو ادا نه کړ نو زمون بس حقي چې ما عالم او سلام مې په واچو دا غم په وکړ د مور حق ادا کول دا ډېر ګران کار دی دا ډېر لوی مقام لري دا ډېر لوی مرتبه لري موږ ډېر بیکاره یو ډېر بیکاره یو قسم دې زه خو دا بېګا مې په دې سره تفصیل سره بیان کړی اوس په تاسو له خوند هم در نه کړي او د احادیث شکل وګورئ که نه پته به درته ولګي چې پته نو ما بېګا یو خبره کړې ما ته بیا یو کس ټلیفون وکړ ما یې په دې تبلیغینو باندې او دا خبره مې وکړه په دې درسونو په دې طالبې باندې چې دا کې نو په دې نه خلاصېږي د مور حق په ادا کوي هغه ما ته ټلیفون استاد دا ته دا خو زموږ ډېر خلک مونږ تبلیغ له ځو دغه له ځو ما والله کو د دې پس تدا کې څه حق هم لري هېڅ حق هم نه لري ما سره په باس ما یې باس سره اوس نه کوم اوس ناست دی دغه کې ناست دی نو ما یې زه زره ته یو خبره کوم زه پرېږدم مله تبلیغ منیجر صاحب پرېږده او درس هم پرېږده د قرآن دا درس هم پرېږدو د حدیثو هغه هم پرېږده په دې مخ د کائنات کې د ټولو نه اولو العزم مخلوق او الله ته محبوب څوک دي پیغمبران دي او د پیغمبر نه پس لوی مقام او مرتبه د چا ده د صحابي ده د صحابي ده ما ته وګوره د دې ټولې دنیا تابعین دا یو خبره د تا راولم د دې وجه ته وایم د دې ټولې دنیا تابعین څه ته وایي صحابه لیدلي وي لوی خلک دی خیر القرون قرني وایو پسې ثم الذين يلونهم ثم الذين رسول الله مبارک وی دي تابعین بیا پسې تبع تابعین بیا ائمه مجتهدین لوی امامان ته بیا علما بیا طلبا بیا صلحا بیا د قیامت د ورځې پورې نیکان بزرگان دا ټول را جمع کا ټول نو دا قرآن چې کوم ذات نازل کړی دی والله العظیم ډېر لوی خلک مې راته یاد کړل خو د صحابي د خپو نوک ته ورسي
صحابي دومره لوی مقام دی، صحابي دومره لوی مرتبه لري، د صحابي دومره لوی شان دی. نو ما ورته وی یم زه به د دې جواب سبا درکړم. داسې شل چې په دې یمن کې یو انسان و انشاءالله مشکات ته خو لا نه یې رسېدلی، اوس رسېدلی یې، اوس ورته انشاءالله په دې اخري بابونو کې بیا باب د اویس قرني راځي انشاءالله. اویس قرني په دې یمن کې یو انسان تیر شوی دی، حدیثو کې باقاعده په صاحب د مشکات باب قائم کړی دی، د علماء ته پته لري. اویس قرني دا د قرن قبیله و او په یمن کې اوسېده. چې په یمن کې اوسېده نو یو ځل رسول الله مبارک پیدا په حدیثو کې وایي یاره په یمن کې حضرت عمر ته وایي دا حدیث هغه الفاظ دي، وایي په یمن کې یو سړی دی، د حدیث الفاظ وایي ډېر بهترین انسان دی، دا د حدیث الفاظ دي. او یو عمر مستجاب الدعوات دی، وایي لاس اوچت کړي که نه نو هغه لاس یې لا په مخ نه راخلي چې دعا یې الله قبوله کړي. مستجاب الدعوات او ډیر بهترین انسان دی، دعای الله رب العالمین قبلی او الله ته ډیر محبوب دی. نو حضرت عمر ورته وی یا د الله رسوله دا کوم ځای کې دی یمن کې؟ نو چې په یمن کې دی تا ولې نه راځي چې ته وویني؟ نو چې تا کله څوک وویني دا د یو قاعده کولیه ده، رسول الله مبارک ته ولیده او بیا دې پر رسول الله مبارک ایمان راوړو، د ایمان سره د دنیا نه رخصت شې دې ته وایي صحابي، او د صحابي شان مې راته وسوي. نو دې د ځان صحابي ولې نه جوړې؟ دې راشي تا سره د ملاقات وکړي، تا وویني نو صحابیت مقام ته ورځي. وایي یا عمره دا به مشکات کې دي بیا وګوره. وایي بالکل همداسې وه. وایي ما ته خط راولېږه، وایي راته وایي چې د الله رسوله زما په ژوند کې د دې نه لوی خواهش او ارزو نشته چې زه تا سره ملاقات وکړم. یار د چا دا نشته، مونږ خو پسې دا دی خوب هم پرېږده، د هغې دربار هغې دغه ته چې ځو هغه صرف جنګلو پسې خلک مړه شو. نو د رسول الله مبارک ملاقات او په ژوند لیدل دا خو ډېر لوی شان دی. نو ډېر لوی دغه دی. وی رسول الله مبارک ته چې تمام جهاد نه مې والله العظیم چې د دې هر څه نه ورتېرم ستا په عشق او په محبت باندې. خو یو مسله ده، او هغه مسله دا ده چې زه تاله درځم خو دلته زما مور ده او هغه کمزورې ده، نو که هغې زه لاړم نو د هغې د خدمت هېڅوک هم نشته. نو که زه لاړم بس به داسې پاتې شي، خدمت چې څوک نه لاړ شي د دنیا. نو ای د الله رسوله زه د هغې خدمت وکړم او که د صحابیت د لوی مقام حاصل شم تا سره ملاقات وکړم. نو رسول الله مبارک ورته وی وی د هغې خدمت وکړو د صحابیت مقام باندې. د خبره ته ګوره دا ډېره د سوچ ده. دا قسم په خدای په مشکات کې تیمورجانه تا ته به راشي، وی د صحابیت مقام پرېږده او د مور خدمت دې وکړه. د مور دا خدمت د صحابیت د مقام نه لویه مرتبه لري، لوی مقام لري، لوی دغه لري. نو هغه ډېر بهترین انسان و. بیا د حضرت عمر ورسره ملاقات وکړه. مکې مکرمې رسول الله مبارک وفات شوی و، بیا دې راغی مکه مکرمه کې حج له راغلو ورسره ملاقات وکړه او د دې رسول الله مبارک حضرت عمر ورته وایي د الله رسوله وایي پہچان مې سي، څنګه به پیژنم، خو ګمنام دی. نو رسول الله مبارک ورې لیدلی نه دی. وایي عمر یو پہچان دی، دا ښیم چې دوه اوږو په منځ کې د برس ټاکې دی، د برس د نور مرض یې ټیک شوی دی، د اوږو په منځ کې د برس ټاکې دی، په دقه وویل څه کردي دي. نو بیا ورسره هغه ملاقات کړی دی. او بله خبره وره مړه منیجر صاحب دا په حدیثو کې ده. حضرت رسول الله مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته وی دوات والا، الله اکبر، وی دوات والا. وی ولی وی د مور خدمت ډیر لوی کړی دی، دوات والا مستجاب الدعوات دا خدمت د وجه الله مقام ته رسول. دوات والا حضرت عمر ته وی. هغه عمر ته چې رسول الله مبارک وی زمانه پس کو پیغمبري ملاوي دي دی به پیغمبر هغه ته وی. حضرت عمر په عشره مبشره کې په دویم نمبر دی. رسول الله مبارک وی ما په جنت کې د کور لیدلې دی. هغه ته وی رسول الله وی دعوات واله وی ډیره بهترینه دعا وی دا وی د مور خدمت کوي. مالا بس زبر دی نه نو او بل پدی باندې بس بیا سبق په دې خبره ختم کو.
چې ګوره صحابیت مقام ته رسېدلی او د مور دی خیال نه دی ساتلی ګیرېږي به دا به ورته د حدیثونه ثابته کړه. علقمه رضی الله تعالی عنه صحابي دی او وفات کېږي ځنکدن یې سخت شو چې سخت شو ښځې رسول الله مبارک پسې راغلی وی علقمه وفات کېږي خو ساتي نو ځنکدن یې سخت دی. رسول الله مبارک یو دوه صحابه ورېږل دا تقي عثماني صاحب لیکلي دي حواله راله ځکه غټه درکو چې دوه صحابه ولېږل هغوی ولاړ هغه ځنکدن نور هم سخت شو. رسول الله مبارک راغی چې وی کته رسول الله مبارک ورته په خپله مبارک خوله مبارکه باندې د کلمه شهادت وی بیا هم کلمه شهادت په خولې نه راته بس رسول الله مبارک وی شو. وی یاره دا خو ډېره سخته معامله دی ولې وی زه ورته کلمه وایم او د ده په خولې بیا نه راځي نو سوچ یې وکړه چې سوچ یې وکړه نو د سوچ نه پس ویلې کوي د ده نور څوک شته وي او یو بوډۍ شان مور یې ده وی څه شوه وی هغې خفه کړې ده اتېتلې ده ویله مور یې راولې چې مور یې راوسته رسول الله مبارک دی دا چې څه دي وي دا مې بچې دی وی ښه وی ځنکدن یې ډېر سخت شوی دی تا ته پته ده وی نه وی ځنکدن یې سخت دی وی ولې سخت دی وی ته ترې خفه یې وایي او د الله رسول زه خو ترې خفه یم زه یې خفه کړې زه یې نه بخم رسول الله مبارک ورته وی بخه بچې وی نه نه یې بخم بس رسول الله مبارک هوښیار و نو هغه وی لاړ شي داسې چلو کې خشاک راوړی دغه یې راوړی نو هغه چې صحابه دړو پس لاړه دې مور یې ورته وی د الله رسول څه کوې وی سوځوم دی وی ولې وی د دنیا دا سوځی دی هېڅ هم شی نه ده خو اوس خو سترګې پټې شي او دا مور ته داسې خفه و زه یې جهنم دی جهنم ته بس هغه مور یې د الله رسول بیا زما بچی دی نو یې څه چل کوي وی بس ما معاف کړ چې معاف یې که هغه په خولې کلمه وویل لا اله الا الله محمد د دنیا نه دا برکې ده نو تاسو داسې یو دغه کو دا اول زمونږ نه خو دغه دی خو چې دا کم ملګري جمدي دي دا خو د الله رسول خاطر ځان په مقام ته ورسوي او مرتبې ته پرې ورسوي د مور په خیال ساتئ لوی نعمت دی د الله رب العالمین لوی پیرزونه ده لوی د الله رب العالمین د طرفه یو عظیم نعمت دی نو دې آیاتونو کې الله بیان کړو چې آیاتونو ته وکړي دا لا بل شان دی وره وقضى ربك او فیصله کړی دا ستا رب اخیری فیصله چې الله تعبدو نبکوي عبادت الله تعبدو نبکوي عبادت الا مگر کوي به ایا خاص زما دا الله رب العالمین نه علاوه بد چا عبادت نوي الله رب العالمین سره ذات کې صفات کې علم کې تصرف کې قدرت کې طاقت کې هیڅ څوک باندې شریک وي اللہ تعبدو نبکوے عبادت الا ایا لیکن خاص دا اللہ عبادت بکوے پاگی تاسو پیئے دویم نمبر دا اللہ رب العالمین دا عبادت نا پس دا خدا اللہ حقوق اللہ حقوق العباد کے وبالوالدین احسانا وبالوالدین دخل مور و پلار سرا احسانا نیک سلوک کوے امور دا کو پلار دا یو خبر یاد ساته خیر دا کم چې د چا دار ته دی دا پاره چې د چا پلار امور او جمدی دي یاد ساته د پلار د دعا له د پلار د مور دعا هم ډېر لوی شان او د پلار دعا دا چې هغه د خلی نه وروت هغه په مخ عرش ته رسي او د مور د خیرونه ځان ساته د پلار د دعا له د مور د خیرونه ځان ساته سړی تبا کوي ګور وبالوالدین احسانا د خپل مور او پلار سره احسان کوي اما یبلغن عندك الكبر ځوانه کې خو به سره احسان کې ځوانه کې به سره مینا کې ځوانه کې به خدمت کې ځوانه کې به نه خپه کې خو بیا یو بل حالت راځي ادب بوډاواله راځي اما یبلغن کچره ورسیږي عندك تاسرا الكبر بوډاوالی تا احدهما یو د دوینا مور دې جم دې یا پلار دې جم دې بوډاوالی ته ورسېده او کلاهما یا دواړه او کلاهما یا دواړه بوډاوالی ته ورسېده نو بوډاوالی کې اوس دا تقاضی دي د انسان د ژوندۍ چې غوګونم کار پریدي کم چې ځوانه کی اسه غوګونه کار نه کوي تیمور جانا خو دې بوډا کاوه ما او خیر بوډا کېږي با بوډا شي سړی لګیا وي او ته بیا وته ډمامې غږی بوډا شي غوګونه کار پری دیا سترګې کار پری دیا
خوله کار پریدي لاسونه کار پریدي دقه شان عقلم کار پریدي کمزور شي بابا کمزور شي دا بوډاوالي بس دا تقاضي نو چې بوډاوالي ته ورسېده ګوره اما یبلغن کو چرې ورسېده عندک تا سارا الکبر بوډاوالی تا احدهما یو د دینا او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما ننبه دی دواړو تا اف قدر موتنه حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ویا کو په قران کې د اف نه لاندې کلمه او الله باغم راوړي خدای لاندې کلمه نشته اف قدر بم نه پدې مخ پاغه تریوالم نه راولي مالا من سکویا صاحب دې حلیم آباد کې تیمور جان ته خلا بچي دا قران مې مخه ته پروت یو خزرال مولوی صاحب لوي زوی والم ویني بیراوال قران مې مخه ته زوی والم او سمجھتا دا خپل دا په ویله دنیا کې په غونډه ځاله 400 کې په غونډه غیب پښتونخوا کې دا بد قسمت شته دا خپل حلیم آباد یوازې خبره نه ده فلا تقل لهما ننبوي لهما دي دوالوتا اوف قدر کلمه وال تقول خبردا ولا تنهرهما نبي رټي دا کوي وسم کوي رټي زبيخيه نو سبق یا وقل لهما وی بدی دوالو سرا قولا خبر کریم ډېر نرمه کشته مزیدار د عزت د اکرام د وقار کریم دغه ته وي د عزت د وقار د اکرام نرمه کشته خبره او د دې بوډاوالي کې ډېر دقه ته حالت جوړ شي موږ لا بوډاګان نه یو امره جرسه او بډای ته چې سړی ورسېږي دغه خبرو ته بیا محتاج وي د مور د بچو دغه خبرو ته ډېر محتاج وي چې دا دې وسره په خپلې طریقه خبرې کوي که نه نو ډېر وقار یې د دې زړه په دې زړه کې د دې زوی پروت دی له خپلې ورسره خبرې کوه نرمې وقل لهما او خبرې ورسره کوه قولا کریما د عزت خبرې اوهو الله حد کړی دی اوس پته ډېر لوی مقام ته رسېدلی ډېر لوی مقام ته کیدی شي د پاکستان باچای بشمل پرست کیدی شي د خیبر پختونخوا باچای کیدی شي د ضلع 400 باچای ایسی کیدی شي لوی افسری 17 18 19 20 ته رسېدلی او لوی سړی کیدی شي د لوی ځمکو خاوندې کیدی شي ډېر لوی مقام دی وي ډېره لویه مرتبه دی وي خو واخفض لهما راکوزکا لهما دی دوالو تا جناح الذل وزر دا عاجزیا تا ملکو ډیر لوی سړی شوی د مور او پلار مخکې ماغه غل بده ولې دا غي په پلار غي کې نه کول څه هغه شي کنه نزان مراکوس کې واخفض لهما راکوس کزان دی دوالو تا څنګه جناح الذل وزر د عاجز من الرحمت د شفقت او د رحمت را غونډه کوا مطلب څه تی بډانا ځان وتا عاجز کا اسم دا خو د دنیا معاملې شو اوس کو جم دي او کومل دي نو یو عظیمه یو بهترینا یو خشتا او یو مزیدار دعا الله مونږ ته کولې ده ډېرې دعاګانې به ورته کې بشیر جانه د مور او د پلار دپاره مستقل د دعا یو ټیم مقرر کا دا یاد ساته د هغوی دپاره خاص دعا ورته کوه نو هغه دعا چلم الله مونږ ته کولې دی وقل او یا رب ارحمهما خدای زما پدې مور او پلار دواړو باندې رحم وکي او چې رحم وشو بس قصه ختمه ده او څنګه رحم په وکي کما ربیانی صغیرا لکه څنګه چې زما پرورش کړو په ولکوالي اوهو چې دا ولو کې وي او دې سینې ته راغون کې کلا او کله ولا پدې خله باندې خلو لګي کله ولا پدې تندې باندې خلو لګي کله ځان ترالن کې څومره خون کوي دغه بچی کوي خلک هم کو کنه یار خدای دغه شان په رحم کې لکه څنګه چې زولو کې ما سره بده مور او پلار رحم
خدای دا سره دا دعا وایه دا دعا بشیر په موتا او په خلکو په ټولو باندې لازمه ده کو دیو نوی ګناهګار به رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا رب ارحمهما کما خدایا پاک په دوی رحم وکي څنګه چې زما شومو ما په ما باندې رحم کړی و دا دعاګانې وایه ربکم رب ستاسو اعلم خفید بما فی نفوس بس ساده زله خبرې دي چې څومره سره مینا کې څومره سره محبت کې څومره خیال ساتي هغه ستاسو زله کار او الله عز پاغه باندې ورې پیما نه چې دا قصه پکې نور ولا بیا کاندې ګوره نه الله عز پیما ربکم رب ستاسو اعلم خفید بما فی نفوسکم چې ستاسو په دې نفس نزول کې دي ان تکونو صالحین و تاسو پرشتیا نیکان پریشان نیکان نو فإنه بشکا کان للأوابین دپارا توبه استون کی غفور اللہ ورډیر مهربان دی غلطی را نشوی دی بعضی وقت غلطی کی زرت معافی وغواړه زر رضا کا زر والا خپې دغه کا اومګه والا او دا ولا کولو ان شاء الله وتعالى دا رضا به خبرې پورې خبر را یادېږي زموږ د دین ډېر لوی عالم تېر شوی دی او د خوبونو ډېر لوی تعبیر کوونکی وایه څوک تیز وایه ابن سیرین دا مې ستا په خولې باندې چې دا ملګري ابن سیرین رحمهم الله وایي بسار درس لرالو لیک یو د طالبان راغلل دا ته وایي چې نو رالل به زما دې ګیره کې لګي ګوتې وایه داسې ګوتې وایه کولو مو دې څه کوې ګیره نو باسه کو څه چل کوي یاره بس پرې استاد ناغي وې څه چل دی وې قسم دې طالبان دروغ نه وي ور طالبان ډېر لوی خلک دي ا طالب وته زما د الله په ذات باندې قسم بیګا به خوب لیدو استا په دې ګیره کې ملغلري هغه رڼا دي او غزالي دي وې ما چې سار زب سومبه لال شم زب د خپل استاد دا ګیره خپلو هغه ته کې نه وې دا وې ما خدا خبره نه کوله وې بیګا مې مور له زور کو مور له زور نو یو حدیث میں مخی لراغه چې رسول الله مبارک وی الجنت تحت اقدام الامهات مور د مور د خپو د لاندې جنت دی د انسان په بدن کې د ټولو نه لاندې څه شي دی ویلې کنه خاشرو کې وي خورو کې وي اوس بدا دې دا سړک باندې باندې خورو کې برازي کنه نو ټولو نه ذلیل څه شي دی وی او رسول الله مبارک وی الله نالی او کونډه او دا بر وجود پرې د خپو د لاندې جنت دی هغه د ټولو نه ذلیل چې دا غي دې معزت کو نه جنت داخل دی نور خو پرې دا نو دا حدیث مې وکړ ما یا چې د مور د خپل نو دا ګیره مې راواغشته د مور خو پورې وکړ نو تا چې دا خوب لیدای په حقیقت کې لیدل د مور د خپل د لاندې جنت ته چې زما د جنت ملغلري زما په ګیره کې دا میګا د مور په خپل کې دا ګیره وکړه ملتی مور خدماتو کا یار ان تکونو کچری تاسو صالحین نیکات نو خبر پخله فانه کان نو بشک دی للاوابین دوبارہ توبه قلب لون کی غفور و مهربان کچری غلطی نه شوی لال شما پیتو غواړه خیال ساته الله به مقام ترسي صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب دعاو کې دا الله مقتضا حکم کړی دی خدای ز دعا کوم رب ارحمهما كما ربياني صغارا صغار زکویم چې دا صغار جمع د ټول ناس نور صغیر تاسو زار صغیره یا الله زمون په پور او پلار داسې رحم وکړي لکه څنګه چې په موږ ماشومانو کې رحم کړی خدای ته سره احسانات وکړي د چا هغه مړ دي خدایا یا پلار مړ دی یا مور مړ ده یا دواړه مړ دي خدای دا قبر هغه لوی خوشحالي ولا ورکړي خدای قبرونه یې روښانه کړي قبرونه یې جنت د باغچونه باغچو ګرځي او دا دوی هغه برکات خدای په موږ ټولو باندې کېښودي او انسانان یو کو څه خطایې او څه ګناهونه را شي خدای دا غیر عفو درگذر کړي او دا چا چې جمع دي خدای دقه مرګورو لکه مور جمع دی دا کو پلار جمع دی دا کو دواړه جمع دي خدای د خدمت کولو توفیق ولا ورکړي خدای د امور او پلار ته رضا کې یا الله
او زموږ د ټولو ناراضي شي.